پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د حدیث امام ابو داود رحم الله راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لعن الله زائرات القبور د الله لعنت دی په هغه زنانو باندې چې د قبرونو زیارتونه ډیر کوي والمتخذین علیها المساجد والسرج او د الله لعنت دی په هغه خلکو باندې چې د قبرونو نه جوماتونه جوړوي او په قبرونو باندې ډیوې بلوي دا د پیغمبر خبره زمانه ده دا ټولې خبرې چې موږ کوي بیانو چې دا کار حرام دی دا کار روا دی نو د شریعت په رڼا کې درته وایو د خپل جیب نه دا مسلې نه بیانوم زه ولې لعنت په هغه ښځو باندې چې ډېرې قبرونو له ځي راځي ځکه چې زنانه یو پکې صبر نشتي او دویم فتنه ترې جوړېږي نو ځکه که چېرته زنانه په قبر باندې دومره اجازه شتي شریعت کې زنانه په یو قبر باندې تېرېده مقبره کې رور دی پلار دی خاوني دی وي زه به ورته دوا وکړم هېڅ خبره ده خو چې دا د کور نه روانه شي او ځي راځي او هر سهار لکه څنګه چې زموږ په ملکونو کې که هر سهار د زنانو دا ګروپ کته ځي او بره ځي کته ځي او بره ځي بیا د قبر په خوا کې ولې زنانه څه کوي څه کوي هلته سورت یاسین وایي چې د شریعت کې نشتي بل چغې چغارې وایي چې دا په شریعت کې ناروا دي فتنه هم جوړېږي کېدای شي لارې کوڅه کې هلکان ولاړي بیماران خو شتي که نه هر وخت کې فتنه هم جوړه شوه او دا پروا هم نه په دې مړي باندې اکثر په دې مقبره کې خپل ګپ لګوي خو دا یو عادت دی کې وی خلک یې کوي که نه موږ خو دې ټکي تباه کړو خلک یې کوي زموږ خو ټول هر سدي د لاسه ګډوډ شو خلک یې کوي نو دې حدیث کې یو دا مسله شوه زنانو ده دویم جوماتونو نه د قبرونو نه جوماتونه جوړول دا مسله مخکې تېره شوه او په دې باندې ډیوې بلول بله دا چې هغوی به قبرونه دنګول آبادیانې به پرې جوړولې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې حدیث ته غوږ کېږده داسې واضح حدیث دی چې حیران به شي ورته خو بیا به سوچ کوي چېرې زموږ د مولیان صاحبان به نه خبر دی حدیثونو سنن ترمذي کې حدیث دی وایي نهى النبي صلی الله علیه وسلم غوږ کېږده پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده ان تجسس القبور قبر به پخې نه د دې نه منع راغلی ده وان یکتب علیها قبر باندې به لیکل نه کې وان یبنى علیها په قبر به آبادي نه جوړې وان توطأ په قبر به له پاسه نه خیجه او نه به کښېنې بل حدیث امام ابن ماجه راوړی نهى النبي صلی الله علیه وسلم ان یکتب علی القبور شیء پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی په قبرونو به څه نه لیکئ علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیکو په صحیح مسلم کې حدیث دی څه ورته وی لا تدع قبرا مشرفا الا سویته علي وی کوم ځای کې چې دنګ قبر ویني که نه هغه د ځمکې سره واروه قبر به دومره اوچتی چې صرف پته لګي چې څوک رواني چې دلته څه دی دلته قبر دی بس صرف دې دپاره دا لګي چې اوچتی که نه تاسو خو دلته قبرونه لیدلي که نه او یا په بقي کې م لیدلي که نه معمولي یو لیش د ځمکې نه اوچت دی ښه دا ولې اوچت دی د ځمکې نه چې پته لګي دلته څه دی قبر دی بس و د دې نه رخام ته وهل د دې نه بلاکونه ته وهل د دې نه سیمټ ته وهل په دې آبادیانې کول لکه پوره کمرې پې جوړول دا ټولې غیر شرعي کارونه دي په دې لیکایي کول زموږ هغه لیکل خو هم بیا سم پوره دغه یې لیکلی معمولي لیکل خو نه یي که نه پلاني د پلاني زوی شهید پلاني تاریخ باندې شهید شوی دی او لاندې ورسره آیت لیکلی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیه بس واپس شي خپل رب ته راځي جنت ته یې بوت دا ټول ناروا دي قبرونو باندې لیکل نشته ها
قبر سره نښه لګول دي چې زه په قبر پیژنم. دې کې څه حرج نشته. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله عثمان بن مظعون رضی الله عنه ښخ کو نو به یو کاڼی راوړو خوا کې کېښودو وایي د دې دپاره چې د ورور دا قبر راته معلوم وي چې دا د عثمان ابن مظعون قبر دی. خو په دې لیکایي کول دا پخول دا ټول ناروا دي. ولې دا هر څه ناروا دي؟ په دې کې څه دي؟ اوس زه قبر باندې سیمه تړم څه چل دی؟ څنګه شرک ته ځان کولاوه؟ بارک الله فیک. چې اوس په ټوله مقبره کې تا د یو قبر دنګ کړی او په هغې دې لیکل هم کړي او په هغې دې سیمټ هم اړولي، نو کتونکی وایي چې یاره دې کې څه چل دی؟ صحیح ده. ته خو به دا وایې چې نه ما ته پته ده او زه خو دغه غلطې عقیدې والا نه یم. را روان خلک خو دې فتنه کې پرېوتی شي که نه. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ساده قبر، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر هم ګورې دقه شان دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر هم د ځمکې نه معمولي اوچت دی بس. او داسې نه دی چې لکه څنګه چې زموږ په دې ملکونو کې دا قبرونه مقبره وګورې ته به حیران شي، ته به وایي چې ته کوټې جوړې شوي دي. بعضو علاقو خو له منډه داسې هلې پکې کړی چې پرېرې پکې ځوړندي دي او ګلونه پکې ځوړندي او نومونه او څه ناشنا ناشنا روخام قیمتي قیمتي روخام به لګوي. دا ټول دې دپاره چې خلک یې څه وکړي، چې خلک یې صفت وکړي چې یاره پلاني د پلار په قبر باندې ده وکړو، د مور په قبر یې ده وکړو. صرف دې دپاره دغه پلار چې ژوندی و دوایي وله نه راوړه، دوایي وله راوړه نه. دغه مور چې ژوندی وه خرچه وله نه لېږله، خو چې مړه شوه نو په قبر ورته روخام لګومه، ځکه چې دلته اوس د ښو ځای راغی. ځان به ښیي که نه خلکو ته چې خلک بیا صفت وکړي. زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې دې قسمه کارونه ځان لرې ساتئ. او که چا د خپلوانو قبر پوخ کړی او دی ورانولی شي او په هغې کې ورته څه مشکل نه وي او خپل قبر یې لکه د پلار یا د مور یا د ورور یا د کور یا د ښځې نو د ځمکې سره برابر کوي. مخکې صبر مخکې چې څه شوي دا شوي. اوس چې یو سړی پوه شي بیا به داسې نه کوي. ضرور وایي چې جنګله جوړول نو جنګله ته وهل د قبر نه د حفاظت دپاره دې کې څه حرج نشته. بعض علاقو کې داسې چې قبرونه غیر محفوظ وي. کله داسې هم کېږي لکه بعض علما د هغوی د قبرونو نه داسې نرۍ غونته کې جنګله تاو کړي. ولې؟ وایي د عوام راځي او څوک ترې خاوره وړي او څوک خوشبو ترې روانه او څوک د دغه حفاظت دپاره. داسې قسمه حالاتو کې حرج نشته. د قبر د حفاظت دپاره که چې جنګله ترې تاو شي او د خبره یقیني چې قبر دلته محفوظ نه دی نو په دې کې څه حرج نشته. بل دا قبر په مخه تازه کول دا هم نشته شریعت کې. دا مسلې به اکثر ملګري اول پیروري. دا قبرونه تازه کول دا هم په شریعت کې نشته. ګورې ها قبر کېناستو باران د لاسه خراب شو که دا ته سیده کېدی کې څه حرج نشته. خو دا بس ځي او په مخه دا کاڼي وله برابر کړي اوبه پرې واچوي او بیا یې داسې وړقوي او بیا یې داسې برابر کړي او کته سره او بره سره دا نشته شریعت کې. څه ضرورت دی دې ته؟ هېڅ ضرورت ورته نشته. ها اوس داسې وران شي چې کښېني اوبه پرې راشي داسې قبر که ته بیا برابرې به یې کې څه حرج نشته. خو داسې تله او په مخه دا کاڼي ماڼي وله خوځول راخوځول او اوبه پرې اچول او ګلونه پرې اچول دا غیر شرعي کارونه دي. دې مړي ته د دې ضرورت نشته چې ته د هغه کاڼي برابر کړي د قبر. مړي ته دې ټیم کې ضرورت ته څه دی؟ د دعا دی. په ده پسې څه وکړه چې ده ته اجر رسي. دې ته ضرورت نه شي چې ته روان یې او کاڼي برابرې په مخه. اکثر دا محبت ډېر ورسره کوي کاڼي برابرې. زه یاره ځمه د پلار قبر له څه کې داسې هم نه وایي چې دعا له ځمه وایي لاړ به شم که کاڼي وران شوي جز سیده کړم او دایم یو هفته دو جذبوي بس
بیا غریب څوک یادوي هم نه پسېږي. نو د مړي سره حقیقي مینه هغه څه ده؟ د هغه دپاره دعاګانې غوښته. د هغې نه بعد بله مسله، جاهلیت والو کې دا بیماري وه چې د قبرونو نه میلې جوړې کړې وي، قبرونو نه میلې جوړې کړې. دا کتاب چې راوالی او زمونږ دې ملکونو ته وګورې ته به چې ټول یې کسو په موږ لیکلی دی. د قبرونو نه هغوی میلې جوړې کړې وي، میلې اتخاذ القبور اعیادا. د قبرونو نه میلې جوړې کړې وي، اعیاد. اعیاد جمع د عید ده، اختر. عید ته څه وایي؟ اختر. یا اختر ته عید وایي. عید ورته په دې وجه کې چې په مخه راځي، ما یتکرر ویعود، په مخه راځي ځکه عید وایي. عید په دوه قسمه، عید زمانی او عید مکانی. عید زمانی څه ته وایي؟ زمانه چې په مخه راځي، لکه د اختر د وړوکي اختر شو، د اختر دی عید دی، په مخه دغه وخت راځي او دا شریعت موږ ته ښوولی یا غټ اختر شو. عید مکانی لکه یو ځای چې هغه وټاکلی شي د راجمع کېدو دپاره، کله په کال کې خلک راجمع کېږي، کله په هفته کې خلک راجمع کېږي، کله په میاشت کې خلک راجمع کېږي. نو دا به د ځان نه ځایونه نه ټاکي ته، شریعت و ځایونه ښوولي دي، لکه جوماتونه شو، حج کې د عرفات شو، مینا شوه، دا اوس اعیاد دي مکاني، یو ځای د خلک پکې راجمع کېږي، خو شریعت ښوولی دی که نه. د دین علاوه داسې ځایونه جوړول چې خلک پکې راجمع کېږي د غیر شرعي کارونه دي. نو د قبر نه میله څنګه جوړېږي؟ تاسو ته عادي بلکل، خو میله ترې څنګه جوړېږي؟ خلک ورته راغونډېږي او پراته یې هلته، دې ته وایي میله جوړه. ما تاسو ته وایي که نه، لکه عید مکاني څه ته وایي؟ یو ځای خاص کول او خلک پکې راجمع کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره وایي د خپل قبر په باره کې، د خپل، نور خو پرېږده، لا تجعلوا قبري عیدا. امام ابو داود دا حدیث راوړی، زما د قبر نه به ګوره میله نه جوړوئ. وصلوا علی حیث کنتم، کم ځای کې چې یئ په ما باندې درود وایئ، ستاسو درود الله ما ته رارسوي، خو زما د قبر نه به میله نه جوړوئ. میله څنګه چې خلک په مخه ځي راشي، په مخه د پیغمبر قبر خواله زه راځه او د هغې سره کښېنه، دې ته وایي میله جوړول. او الحمدلله الله د حرمینو دا خدمت داسې حکومت له ورکړی دی چې هغه عقیده کې ټول موحدین دي. یو حدیث کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا غوښتلې وه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. یا الله زما د قبر نه بوت مه جوړوه چې خلک یې عبادت کوي. علما وایي الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعا قبوله کړې وه. اوس وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر چې زیارت وکړي بس لاړ شي سلام وکړه او ډایرېکټ وځه. کېناستو اجازت پکې شته؟ نشته. جنګلي د سټلو اجازه شته؟ نشته. جنګله باندې د لاس والو اجازه شته؟ نشته. دا چې د بل حکومت سره دی، بیا به یې دلته تجارتونه لیدلی وی او دلته به دې ټکسونه لیدلی وی، دا چې زموږ په پاکستان کې وی راشه که بیا تودېږي. یو سړی چې اصل نسل یې نه دی معلوم، وایي جي دا د پلاني دربار دی او درګاه ده، ښه د دې سړي اصل نسل نه دی معلوم او خلک ورته داسې پراته دي، دا چې دې پیغمبر دا قبر هلته وی یا دې صحابه کرامو دا قبرونه هلته وی، نو دې سره به سال کولی. خو الله حفاظت وکړو. دلته فایده د ذکر کم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي زما د قبر نه دغه مه جوړوئ دا میله. نو دې ځینه دا فایده راووته، د پیغمبر د قبر زیارت لم ډېر مه ځئ راځئ، چې مسجد نبوي ته لاړ شي که نه، یو نیم سړی څه چل کوي، مسجد نبوي ته ورشي، ماښام مونځ وکړو بیا په قبر ورشي، ماسخوتن وکړو په قبر ورشي، سهار مونځ وکړو په قبر ورشي، ماسپښین مونځ وکړو بیا قبر باندې ورشي، مازدیګر وکړو بیا په قبر. نه داسې به نه کوي. او که داسې موږ شروع کړو ټول د قبر نه میله جوړه شوه که نه، تاسو ته میله ترې جوړه شوه که نه، لاړې ته مسجد نبوي ته. اصل به په دې نیت ځي چې زه د مسجد نبوي زیارت کوم، خو د مسجد نبوي په زیارت کې دننه
د قبر زیارت هم راغی لاړ شه اول پیر چې ورغلې په قبر ورشه کوي چې نه بیا ځم یو په اخره کې چې راوتې بیا سلام واچوه خو په مخه ورتله د هر منځ نه بعد دا خو د قبر نه میله جوړول دي او دغه حدیث موږ بیان نه کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم ځای کې یې په ما درود وایي دا درود ما ته رارسي د پیغمبر د قبر په خوا کې یو سړی درود او سلام وایي او یو سړی په امریکا کې ناسي درود او سلام وایي دا یو شان دي بلکل یو شان دي دا هغه هم دلته رارسي الله ورته رارسي او دا ورته هم الله رسي نو جاهلیت والو کې دا بیماري وه چې د قبرونو نه به څه جوړول میلې